کابل کې د امنیتي پیښو دوام د چاودنو د زیاتوالي لامل څه کېدای شي؟ طالبان په اړه څه وایي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې وروستیو چاودنو یې امنیتي اندېښنې ډېرې کړي او د خوندیتوب احساس نه کوي. د کابل یو بل سهار نن د چاودنې له غږ سره پیل شو. د چاودنه شاوخوا 8 بجې د کابل د 5مې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یو کاسټر وشوه. د طالبان حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 3 ملکیان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مین د عامو وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار شوی دی. که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارمندانو په کاسټر شوي، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی کړی. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو 2 اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تسخیرمه په یو جومات کې د ځانمرګي برید ترڅنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو راسټورانټ، په دشت برچي کې په کاج ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات مخته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او دې چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل 2 اوسیدونکو عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې کابل کې چاودنې کېږي زموږ لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نشو ګرځېدلی. موږ له بهره نور کارونه هم لرو، خو کله چې وځو ډارېږو چې بیا چاودنه ونه شي. د دې ښار بل اوسیدونکی وایي طالبان چې په واک کې نه وو هم جګړه وه او اوس هم چاودنې کېږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ودرېږي او طالبان باید د خلکو امنیت وساتي. په ورته وخت کې د تیر مخلوع حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواري د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالبانو نظامیانو غیر مسلکي توب بولي. شینواري وویل طالبان د منظمې جګړې لپاره نه دي روزل شوي او په منظمو تشکیلاتو کې هم منسجم نه وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.